نن سبا د فالوورز لپاره په ټیک ټاک کې خلک ډیر په منډه دي. د ځان د مشهوره کېدو لپاره دوی د فحشي ویډیو جوړوي، د ډانس، د مجري، د میوزیک ویډیو جوړوي. داسې ویډیو جوړوي چې خپل فالوورز یې هم په ګناه واخته کړي. ایا تاسو دا سوچ کړی د مرګ وروسته دغه فالوورز دغه ویډیو موږ تاسو ته کوم نقصانونه را رسوي؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مینوالو د کراچي په ښار کې په څلور ټیک ټاکرز باندې یو چا فایرینګ وکړي. د دغه فایرینګ څخه څلور سره مړه سولو. د څلور سره په ټیک ټاک کې په لقاو فالوورز ولو. په دا کې یوه زنانه هم وله. په اسلام کې یوه زنانې ته د پردې حکم سوی دی. دغه زنانې په ټیک ټاک کې 6 لکه څخه زیات فالوورز درلودلو. د دوی د مرګ وروسته د دوی کومه فیملي چې وله هغو دا انکار وکړي چې دغه زموږ د خاندانه ده یا زموږ د فیملي ده. او د دوی په مرګ باندې د دوی چې کوم فالوورز ولو د هغو ټوله کمنټونه د هغه ولو چې ښه دی دغه ټیک ټاکرز د دې دنیا څخه ولاړو، دغه به ډایرکټ دوژخ له ځي، او چا چې پر دوی باندې ټکان کړی دی هغه به ډایرکټ جنت له ځي. اول څوک جنت له ځي څوک دوژخ له ځي هغه فیصله الله جل جلاله کوي. الحمدلله موږ د حضور نبی پاک صلی الله علیه وسلم ګران امتیان یو، او څه خبر دغه ټیک ټاکرز په ژوند کې یو کوچنی ښه کار کړی چې الله تعالی د هغه له ماف کې ویې بخښي. موږ تاسو له پکار دي د دوی لپاره د مغفرت دعا وکړو. د دغه ټیک ټاکرز د مرګ څخه موږ تاسو ته یو ډېر غټ سبق میلاو سولو چې دغه ویډیوګانې دغه فالوورز موږ ستاسو له په هېڅ ښه نه راځي، نه په دې دنیا کې په ښه راځي نه په هغه دنیا کې په ښه راځي. که موږ تاسو غلطې ویډیو جوړولې نو بیا مو خپله فیملي نه اکسپټ کوي چې دغه زموږ د فیملي څخه ولو. او د فالوورز ریزلټ خو تاسو ویلی د دغه ټیک ټاکرز په مرګ باندې چې نه یې چا خوا پسې بده کړله، نه یې چا ژړا پسې وکړله، نه یې چا د مغفرت لپاره دعا پسې وکړله، بلکې ولټ یې دا ولې چې ډایرکټ به دا دوژخیان وي. او د ویډیو ریزلټ په دا یې چې په هغه دنیا کې به د دغه غلطو ویډیو له وجې موږ تاسو نیولي یو چې خپله مې هم ګناه کوله، نور انسانان مې هم په ګناه واخته کړي ولې. دغه ویډیو خو د قیامته پورې چلیږي. څوک د دغه ویډیو له وجې په غلطه لاره روان چې د هغه فیلډ چالو کړي نو د هغه له وجې بیا هم موږ تاسو نیولي. نو زه ټولې ټیک ټاکرز ته خواست کوم چې په ټیک ټاک کې کار کوئ پوزیټیو کار وکړئ. موږ ټوله خپله ګناهګاران یو، او بیا که د بل ګناه هم ځان ته وګټو نو بیا به ډېره مشکلې چې هغه دنیا زموږ ستاسو لپاره ښایسته سي. نو که کار کوئ داسې کار وکړئ چې یو انسانیت ته فایده کې ور ورسېږي، یو مظلومان له فایده ور ورسېږي، یو مسلمانان له فایده ور ورسېږي. الله دې موږ ټوله څخه داسې کار واخیستي یو بل انسان ته موږ فایده ور ورسوو. الله دې مې د شیطان څخه بچاو کړي چې د بل ګناه یې و ځان ته ګټو.